د نوښتونو خپرونې مینوالو سلامونه. درنو دوستانو، د نوښتونو خپرونه کې نن د یوه داسې ماشین د اختراع په هکله در سره خبرې کوو چې یوې افغانې پیغلې جوړ کړی دی. هو، زه او زرینه ورغلې وو او د دغه نوښت په هکله مو ورسره مرکه وکړه. داسې یو ماشین یې جوړ کړی چې ټاکنو کې د هر ډول درغلیو مخه نیسي او تر ټولو چټکې او رڼې ټاکنې پرې ترسره کیدلی شي. راشئ او خپرونه راسره ننداره کړئ. شبنم میرستم، مخترع ماشین رایگیری هوشمند در افغانستان. بر مدت 6 ماه بالای از پروژه کار کردیم، ماشین سافتویر را ساختیم با همکاری تیمم. 3 ماه میشه که ریلیزش کردیم، وسایلش از چین خریداری کردیم و کلا کارهای دیزاینینگش انجینیر ابراهیم الله اسدی با ما انجام دادن. 5 دپاره چې هغه تاریخ په غذا باندې سورای کې دغه دپاره موتورونه په نظر کې ونیول، د دې دپاره چې ورقه څنګه د لاندې لاړه شي دغه دپاره موتورونه او دغه دپاره پریشر رولر په نظر کې ونیول چې هغه کاغذ د لاندې یوسي او په څو مرحلو کې د اسکان شي او د دې دپاره مثلا د بارکوډ ریډر باید وي چې بارکوډ ریډر سکانر وي، هغه باید ولونی بعد هغه نه کوز شي. مثلا سکانر چې دوی غوښتل چې اسکان وکړي، څیره د یو کاندید اسکان کې، نمبر اسکان کې، مثلا شماره اسکان کې او دا د دې دپاره اسکانر ورته په نظر کې ونیول. مثلا د یو چا عکس واخلي دغه دپاره کامره په نظر کې ورته ونیوله. په همدې ترتیب باندې هغوی غوښتل چې یو آی ډي ریډر ولري، آی ډي ریډر هم ورته په نظر کې ونیوله. مثلا ډسپلی باید هغه زموږ ماشین ولري چې ډسپلی کې دا شیان چې د کړي دي یا نه دي کړي یا غلط دي یا درست دي دغه خبرې موږ ته په ډسپلی باندې راولي. چارجر چې کولی شي د سولار نه، د بیټرۍ د موټر نه، د شبکې شهري نه، یعنی هر هغه څه د جنریټر نه چې هر هغه څه چې په ځای کې امکانات شته دغه نه چارج کولی شي. QR کد میخونه، بعد از اون رایه، عکس کاندیدا، نشان، اسم و شماره کاندیدا را اسکن میکنه که رای ما سفید، باطل و یا هم تکراری نباشه و این مدت 18 ثانیه فوکس میکنه بالای هر کاندید یک ثانیه، چون 18 کاندید ریاست جمهوری داریم که رای با کدام شماره با کدام کاندید ما دادیم. بعد از او خود رای در اکسترنال میموری و انترنال میموری ثبت میکنه، نتیجه به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روان میکنه و خود برگه های رای دهی را با استفاده از سوزنی که داره تاریخ سوزنی میزنه. کارت جی سیم استفاده کردیم، یکیش در خود مین بورد ماشین است که انتقال دهنده رای به کمیسیون میباشه و دومیش هم در یو اس بی جی سیم فلش ونگل جداگانه است که با استفاده از این ما وای فای میگیریم، سکیوریتی کامرای خود فعال میکنیم. سکیوریتی کامرای اولی ما که عکس فرد میگیره، وقتی ما رای میتیم عکس ما را میگیره به این شکل. وقتی که فرد بایومتریک کردیم، رسید بایومتریکشون هم مستقیم به کمیسیون مستقل انتخابات روان کنیم. در آخر روز انتخابات ما روند شمارش آرا در مقابل ناظرین انجام میدیم. درنو دوستانو، افغانان له چانه کم نه دي، که سوله راشي نو داسې ډېر نوښتونه کولی شو. همداسې ده او په دې هیله چې زموږ اوسنۍ خپرونه مو خوښه شوې وي. تر بیا د خدای په امان.